بخیر یارانو، احمد خان خپلواک یم. تاسو فکر وکړئ چې په یو کور کې سحر یوه جګړه وشي او هغه جګړه لا سړه شوې نه وي چې ماسپښین بله جګړه وشي، او هغه جګړه لا سړه شوې نه وي ماښام بله جګړه وشي، او داسې د دې کور روټین دا وي چې په ورځ کې پکې 2-3 جګړې روزانه کیږي. آیا د دې کور ماشومان به ذهني طور ټیک پاتې شي؟ هېڅکله نه. د دې کور ماشومان به ذهني طور کمزوري وي، کوم ته چې په انګریزي کې وایي ذهني ټارچر به دوی ته روزانه میلاویږي. د دې ټارچر د وجې نه به دوی داسې ښه صفت په دوی کې پیدا نه شي، داسې غټ سړی به د دوی نه جوړ نه شي چې دا ډېر غټ ساینسدان شي، دا ډېر غټ لیډر شي، دا ډېر غټ مبارز شي، دا ډېر غټ عالم شي. دا صفات به ده کې نه وي. دی به ډېر تنګ نظره وي، ډېر ذهني کمزوري وي، د سختو حالاتو مقابله به بې نشي کولی او خپل مستقبل به په تیاره کې وي. دا فارموله بهر ریاستونو زمونږ په ملک کې اپناو کړې ده، زمونږ په ملک باندې لاګو کړې ده. زمونږ په ملک کې پښتانه په ډز ډوزو یو مړ شو، یو دماکو شو، یو اغوا شو، په دې کمیږي نه. خو دا پښتانه زمونږ مصروف په دې ډز ډوز باندې مصروف ساتل کېږي، ذهني طور ټارچر کېږي چې دلته کې یو دماکو شوه او 3 ورځې 10 ورځې په میډیا باندې به غوبلي او دغه به ډسکس کېږي. بیا دلته کې یو قتل وشو، دغه قتل په میډیا باندې بیا ډسکس کېږي. دغسې کې چا بېزتي وشوه، هغه به ډسکس کېږي او په هغې باندې په میډیا باندې به یو اوري. په دې سره به دوی ذهني ټارچر کېږي، د دوی نه به هغه ټیم خرابېږي کم ټیم چې د ده ساینسدان د جوړېدلو دپاره پکار و، کم ټیم چې د ده د اعلی عهدې یا د اعلی لیډر جوړېدو لپاره پکار و، کم ټیم چې د ده د ډاکټر او د انجینیر جوړېدو لپاره پکار و، دغه ټیم بیا هم خرابېږي. ذهني کمزورتیا به ورته په دې ټارچر سره هم میلاویږي. لہذا دوی دغه انګیج ساتل پکار دي. دا بار ملکونه په دې انګیج ساتلو کې د هغوی دواړو طرفو ته فایده ده. که وغواړي که وایي چې دوی دې په دې څیز باندې شور وکړي او دوی دې په دې دماکو او په دې ډز ډوز باندې خپله غونډه سټیمنا او خپل غونډ وخت ضایع کړي، نو هم زموږ پیدا ده چې د دوی به ذهني ټارچر کېږي او دوی به زموږ د سیالۍ نه جوړېږي، دوی به زموږ مقابله نشي کولی، دوی به ذهني کمزوري کېږي، دوی کې به غټ سړی نه پیدا کېږي. او که چېرې دوی د هر څه برداشت کوي او چوپ پاتې شي، نو بیا هم د هغوی پیدا ده. هغه داسې ده چې موږ به ورځ ته ورځ بې غیرتي کېږو، موږ به ورځ ته ورځ د خلکو د ظلم شکار کېږو او موږ به دا هر څه د لاسه ورکوو کوم چې اوس وخت کې زموږ په لاس کې دي. که هغه ځمکه ده، که هغه کلتور دی، که هغه ژبه ده، که هغه اختیار دی، که هغه معدنیات دي، دا هر څه به یو ورځ زموږ د لاسه ځي. نو موږ له څه کول پکار دي په داسې حالاتو کې؟ په داسې حالاتو کې موږ له یو کار کول پکار دي چې موږ دا خپل لایف داسې نه کوو چې صرف ویر او فریادونه په میډیا باندې وکړو، نه صرف مبارزه وکړو، نه صرف شغل میله وکړو، بلکې موږ له پکار دا دي چې زه خپل ماشوم ته داسې تربیت وکړم چې بچي د ستا کار څه شی دی، د ستا کار باندې تا باندې د وطن حق هم دی، ته به مبارزه هم کوې، خو ستا یو ګول هم دی، ته به اعلی لیډر جوړېږي، ته به اعلی ډاکټر جوړېږي، ته به ښه ساینسدان جوړېږي، ته به خپل ګول ته هم کار کوې، خو خپل ذهن به د دې حالاتو د دې مبارزې د وجې نه دومره ګیری نه چې تا نه هغه خپل ګول پاتې شي. اوس به مبارزه هم کوو او خپل ګول به وژنو، خو د دې دپاره چې موږ مبارزه وکړو، د دې دپاره ذهني قوت ډېر مضبوط پکار دی. د دې دپاره جسم کې ډېره کافي سټیمنا پکار ده. د دغې سټیمنا دپاره او د خپل ګول حاصلولو دپاره د میډیا دپاره انسان له ورزش او شغل میله هم پکار ده. نو موږ به شغل میله هم کوو او ورسره به مبارزه هم کوو او خپل ګول ته به هم ځو. په مبارزې سره به خپل قوم کې بیداري پیدا کوو او مخالف ته به یو پیغام ورکوو چې ګورې موږ دې هر څه وینو ګورو او دې ته تیار یو. په ګول سره به که دا ګول زموږ پرېږدو، موږ به غونډ ذهني ټارچر او ټول نه کم طبقه کې او ټول نه کمزوري قوم به پاتې شو، نور قومونه به ډېر ترقي وکړي، ډېر به زورور شي او ډایرکټ به زمونږ هر څه ډسمس کړي. نو خپل ګول به هم نه پرېږدو او شغل میله چې زمونږ د جسم زمونږ د ذهن په موږ حق هم دی او د هغې د وجې نه به موږ دا نور کارونه ډېر په اعلی انداز سره کولی شو. نو موږ دا غواړو چې په دې میډیا کې په یو داسې انداز سره راشو چې هغې کې هم مبارزه وي، هم شغل میله وي او هم خپل ګول وي او ټول خلکو ته دا پیغام ورکړو چې دا 3 واړه کارونه په یو ټیم څنګه کوې، دې سره به څنګه ځو. همدغه کار دی، همدغه زموږ میشن دی په دې میډیا باندې او انشاءالله ستاسو په دعا، ستاسو په کومک به دا میشن کې انشاءالله ډېر زر کامیابېږو. ټول خلک به په دې 3 کارونو باندې قایله کوو. کور مو ودان.
د الله په امان.